یو بیبي تیره شوې د حفصه بنت سیرین، دا ابن سیرین محمد ابن سیرین خور وا. محمد ابن سیرین هغه کس چې د خوبونو او تعبیر مهارت خدای ورکړي، او د خوبونو او تعبیر کتابم ډیر لیکلي کړي. اگر چې دا مشهور کتاب دا نسبت هغه ته ټیکم نه لري، خو خیر د خوبونو او تعبیر ډیر زیات مهارت یې لري. د خور و حفصه دا غیب نمو قاریه و، د قرآن حافظه و، او ډیر زیاته نیکه ښځه وه. کور کې ځان له یو رکوټي جومات جوړ کړی د ناستې ځای، او په هغه جومات کې به شپه ورځ ناسته وه. ماشومان به ورله راتلل او قرآن به یې زده کوه. د قرآن استاذه وه. ماشومان هلکان واړه کوچیني او یا جینکۍ به راتلې او قرآن به یې زده کوه. او دا به صرف د دغه جومات ګینه چې دا ځان له په کور کې کومه چبوتره جوړه کړې وه، قضای حاجت له وته بس ضرورت به راغی له به وته او بیا براله، او ټوله ورځ به د قرآن درس او د شپې به ټوله شپه خدای ته ژړل. او دومره ښکلې قاریه وه چې محمد ابن سیرین غوندې لوی سړی هغه به تې تپوس کو، په قرآن کې به تې هغه تپوس کو. خورې دا آیت راته ووایه، نو چې تلاوت به هم شروع کړه محمد ابن سیرین و چې افسوس دی نو ښځه ده، نو اواز یې عورت ته ګڼي چې تاسو ته ما د خپل خور قرآن اورولی. نو یو وینځه الله اکبر، نا وینځې نه چا تپوس وکړو، وی دا نیکه دی ډېره زیاته نیکه ده. یاره وی داسې زبرګ او نیکه ښځه مې چې ته په دنیا کې نه لګېده، ټولو د قرآن درس کوي او ټولو تلاوت کوي. وی د شپې څه کوي؟ یاره وی څه مسله ده چې چا نه خفه شوې ده او که څوک ترې خفه دي، الخو نه وی و یا چا نه خفه ده او یا ترې څوک خفه دي. ولې؟ وی چې ماسخوتن مونځ وکړي نو تر سبا مانځه پورې ټوله شپه جاړي، اوس پته نه لګي چې څه چل دی. ولې عام خلک وینځي خو ناپوهېږي که نه پوهېږي، د هغې دا خیال وکړي دا چا نه یېرېدلې ده، د هغې دا خیال و چې ګنې چا جوړ وهلې ټکولې ده، د هغې دا خیال و چې ګنې څوک پې جوړ خفه دي، هغه رضا کوي. نور پته نه لګي، خو دقه چل دی پې چې ماسخوتن منځو کې نو خدای ته په ژړا شي تر سهار مانځه پورې یو شان جاړي. هسې څوک نه جاړي، دی پکې څه لیدي، د ژړا کې څه منتي، هسې نه جاړي. نو د مارونو پریشانۍ خو مونږ ټولو ته شته، او که نوره پریشانی نی نو د قبره خو شته که نه، ورځو به که نه. د زنکدن هغه د هغې نه مخکې ده، او د قیامت لویه ورځ هغې پسې ده، او پل دی پل صراط، او د پل لاندې لوی تاترین دوزخ. دا ډېر لوی خطرناک سفر مونږ ته مخکې را روان دی. خدای خبر چې صبر نه څنګه وځي، پته نه لګي په اسانه به وځي که په سخته به وځي، او چې د رحم فرشته به وباسي او که د غضب فرشته به وباسي. او چې په کومه ورځ مونږ نه سوځي نو چې په دغه ټیم به مونږ نه الله خوشحالي او که الله به خفه وي. که دغه ټیم الله خوشحالی خو بیا مونږ کامیاب یو، او چې په کم ټیم زمونږ نه سوځي او په دغه ټیم الله خفه وي خو تباه شو بیا. صابرانه څنګه وځي یا خدایا ډېر ګران کار. او د ساده وتو نه پس چې قبر کې به هم سایل د جنت باغچه به او که د چینجو کنده به او که د مارانو للمانانو جاله به. مسلمانانو مونږ خو ډېر په خوشحالور و د شپې تېرې کړو، مونږ خو دنیا کې د دنیا دپاره ټول محنت وکړه، خدای له خو مو نه کړ. مونږ خو چې سار پاسو ماښام ماسخوتنه پورې لګیا یو نو دنیا دپاره. دا پټۍ دی، دا ځمکه ده، دا دکان دی، او دا تجارت دی، دا کارخانه ده، دا موټر دی، دا بنگله ده، دا کور دی، دا بچی دی، دا ماشومان سکول ته بوتل غواړي، دا کالج ته بوتل غواړي. او چې ورته ووایې نو وي څوک دنیا ده، نو څوک دنیا ده، نو پسې آخرت هم شته که د دنیا نه خدای نه منې کوي، خو خدای له هم لږ وخت ورکه که نه، ورکه که نه خدای له په کال کې ورکه لمونې یو 40 ورځې ورکه، یو 3 ورځې ورکه، یو شپه والا ورکه، د شپې یو ګنټه ورکه، د ورځې یو ګنټه دوه ورکه. نو بد خو مه وایه دین پسې که نه، نیکبخته
یوسف د دین خدمت کې هغې پسې بد مه وایه که نه، ولې مستی کې بدبخته ولې ځان دې بدبخت کړی دی؟ نیکبخته خدای له ولې نه راځي؟ د خدای لارې پسې ولې خبرې کوي؟ د دین تابعدارۍ پسې ولې خبرې کوي؟ مستی کې خاو که مستی صابه د نوزي مستی کې قبر لبځي او قبر کې به څونه عمرې بیا پته هم نه لري. دلته خو د شپېتاو یادي، په قبر کې خو بیا په لکونو کلونه دي، په کروڑونو کلونه دي، په اربونو کلونه دي. او چې بیا پاسې څنګه به پاسې د انسان په شکل او که د سپي په شکل، د انسان په شکل به پاسې او که د خنزیر په شکل، او داسې به په لاخپو به ګرځي او که په سلورګوني به ګرځي، او په خوشحالی به پاسې او که نه سپېمو کې به د زنځیره چې راکاږي به دی، او په پولیس فرات به څنګه تورېږي، او لاندې چې دا دومره تاترین دوزخ دی هغې سره به څه کوي؟ الله حضور پاک فرمائی لو تعلمون ما اعلمون، اے بندگانو وی که زما کما پویه دو دقسی پویه ستاسو راشی لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، بیا به مو خندا لگی او جړا بم ډیره. نن زمونږ جړا نشته او خندا ډیره، خاندې خوشحالي ګډېږو سندرې ګناه خدای خفه کول. ولې مونږ سره خدای څه بد کړي؟ مونږ سره خدای ښه کړي. مونږ انسانان پیدا کړو، مونږ له ښکلي شکلونه راکړل، مونږ مسلمانان پیدا کړو، مونږ له بچي راکړل، مونږ له عزت راکړل، مونږ له د ګرمۍ جامې راکړې، د یخنۍ جامې راکړې. ای څونه الله خفه و، دا د باران در باندې روان. الحمدلله حالانکه ډېر خفه و الله. ولې زمونږ دا کشر نوجوان کل دا نوجوانان دا نوجوانان زمونږ بچی دي، دا کشر کل زمونږ ذخیره ده، دا نوجوان طبقه دا نکان دا زمونږ ګلونه دي، ګلونه دا رنګ ټونبړاوي دي. ټول فیسبوک او ګناه خراب کړل، ټول کنزلو او په موبایل باندې ګناه او ګنده تصویرونه نه برباد کړل. دا زمونږ د لاسه کار، دا موقع خو مونږ ولا ورکړي، مونږ یې په سر لاس دیږدو کنه. نو په الله خفه، لیکن دا دې درنه په لږه ډېره خوشحاله شو. خدای چې چا په جړا به خوشحاله شي. او څونه ښکلې بارانې روان کړې، یو شړقم نه چې تکلیف یېدله، خمدېدار نری باران هشته ښکلې. قسم د الله په ذات چې خدای په ډېره لږه خوشحالي، په ډېره لږه خوشحالي. نو خدای ته جړا کوي. محتاج مونږ ټول یو، او دا عقیده ده چې زمونږ دا خوبت ټول د الله په لاس کې. دا عقیده او یقین او ایمان دی چې تکلیف غم راولیم الله لرکیه مالنا، بې د الله نه نه څوک راوستی شي، بې د الله نه نه څوک لرکولی شي. دا عقیده ده چې زمونږ جون، زمونږ عمر، زمونږ بچي د خدای په لاس کې. او دا عقیده ده چې ور روان یو، بس ورځ جون خو تیر دی، څونه به زمونږ جون پاتې؟ زمونږ د پلاران څه شو؟ زمونږ نیکونه څه شو؟ ښکلو ښکلو سپینو ډکو والا خلک څه شو؟ د جرګو خلک څه شو؟ مالدار څه شو؟ غریبانان څه شو؟ مولیان څه شو؟ د جرګو سپینګري څه شو؟ ټول الله لاله. لږغونې مهرباني به کوو ښه، د شپې لږغونې پاسې او خپل رب ته لږ جاړئ ښه. که جلا نه درځي نو بیا نو نبی علیہ السلام فرمایي فتباکو دا قصد ځان په جړا کا. پښتانه ورته جړغونې وایي، ځان جړغونې کا. دا قصد خیر د سالګۍ وه، دا قصد ځان خدای ته په جړا کا. او چې د خدای دا ما چې سوي دا د مخې ته راوستل، نو جړا به دله خدای راولي. او په جړا خدای خوشحالېږي، الله پې خفه کېږي نه، الله پې خوشحالېږي.